مشرب गिलास के नहीं वीडियो संग के पास यार दस संग के शुरू को फनामत पे सुबह मखान जो मेहरबान अली ताकब सभी चुपड़ तो यकीन है गले का खुद यकीन है तो मसला खत्म है नन रिश्ता खबर दादा कि स्टाफ जोश और जज्बाती नीनम दा खुशाले खबर दादा रतलीनो मुझे माफ़ करो ताता दा खुशाले खबर दादा कि स्टाफ सुधे जोश और जज्बाती नीनम Yaudah خوب او دروم مرګري یو داسې مرګري چې په باندې له خدای یو پرې څلور داسې مرګري ورکړه نو ما چې کوم ډېر ترتو کو په کوم ډېر ترتو کی هغه نن د مونږ ترمنځ نشته زه چې پروسکا راغلی وم نو ما ته وی چې ما سره به یو واده کې چې موږ را باچا خان بابا دې له دوه باباګانو برسي کوو او ته ورته راځې مې بالکل واده بیا ولې باغ ته چې راغلل نو هلته راته بیا وویل وی تا ته خپله واده یاده ده نو ما ته بالکل یاده ده وی راځې به مې که خیر یې کړه زاد وقت لنا نوم خبر جزاد بارسای راځم ورته په واقع چې راځم هغه انسان په دې دنیا کې وختي چې هغه الله دې وبخي مې کدا چې انسان هم الله دې وبخي نه څوک وبخي دا چې به غرضه يستعطف خدمت د خپل وسم نه زویا مخه خپل وسم زیات ستاسو خدمت کوي الله په دې ضرور سیاست ته ورکړي چې باچا خان بابا به مونږ ته وی به خدای ته د خدمت ضرورت نشته ته خدای ته مخلوق خدمت دې تا راځي خدمت او ما چې څنګه ته ټول استاد له ټول خدمت کړې دا هغه کوي مونږ پاتې وروځو دې چې کله هغه جنازه دلته کېږي او تاسو په ټولو کتلې چې هغه پښتنو چې انت یو هغه چې ورته ټول عزت پیدا شو او څونه خلک راځم چې هغه وانه په ټولو دي نو په خپل باغ باندې خدمت وکوم چې په کومه ورځ په هغه ورځ نو زما په ورځ راځم وروسته خو عمل ته مې وایي چې عمله چې تر کومه پورې بالکل قبر پوره شوي دي تر هغه پورې ورته د ځای نه نه پاتې ته به هلته کښېنې ته به د دې کور نمایندګي د ویباغ نمایندګي ته کوې کاش چې هغه ملګري نن هم سره وي
ډېر د خوشحالۍ خبره کوه. عزتمندو، موږ راټول شوي یو د باچا خان بابا او د ملي رهبر برصیب ته ما پېښور کې دا خبره کوله چې زمونږ خوشقسمتي په یوه کړه خوشقسمتي او په یوه کړه بدقسمتي چې خدای داسې مشران راټول چې هغوی به 30-40 کاله مخکې نظر لګېدل. نو 30-40 کاله مخکې مې خبره وکړه، خلکو به لمن راواخیستې، چا به دا د هندوستان ایجنټان دي، چا به دا د روس ایجنټان دي، زورور پکې وو، هغوی به دا د اسلام دشمنان دي. 40 کاله پس ټولو مخته ته یې راغلل چې راغلل چې په کوم ځای باندې ولي خان او باچا خان 40 کاله مخکې ولاړل. نن دوه هفتې مخکې په وزیرستان کې یو جرګې خپله خبره وکړه چې د 40 کالو ګند به مونږ پاکوو. ما ته پرس راغلی وایي چې 40 کالو ګند به پاکوم، نه دا تپوس وکړه چې دا ګند جوړ کړی چا دی. مونږ خو درته هغه وخت وایي چې کم دی، مونږ هغه وخت وایي چې فساد دی. تاسو وایي جهاد دی، نن 40 کاله پس تاسو راپاڅئ او اواز کوئ چې رټل فساد. عزتمندو، یو خبرې ته سوچ وکړئ. زه نن په درېیمه پېړۍ کې ستاسو مخې ته ولاړ یم. د دنیا په تاریخ کې چېرته دا نه دي شوي چې د یو کورنۍ 3 پېړۍ دې په یو ځای باندې جیل کړي. باچا خان بابا په یو جیل کې، ملي رهبر په بل جیل کې و، زه په بل جیل کې وم. ځان سره صرف سوچ وکړئ چې ولې زه غلا هم کړی وم، ډاکه هم کړی وم، قتل هم کړی وم، او که نه صرف د پښتنې خاورې د پښتنو د بچي د حق خبره کوله. نو هغه ګډ څومره جیلخانې راشي نو موږ د باچا خان بابا وینه د دې رګونو کې د دغې خبرې نه د شاهکاره نه شي بنېدلی. تاسو به هغه پروګرامونه د برسو کتلي چې هغه هر یو کس په پاسنده او هغه انټرویوګانې یې ورکولې د مختلف شخصیاتو او ټولو چې باچا خان او ولي خان په کومو الفاظو یادوه هغه به تاسو په فیسبوک اکثر ملګرو کتلي. ما چې هغه کتل زه ناست وم او دوی مزدوري کول، نو ما ته به ځان خټک یو شعر آیات شو چې اجمل خټک صاحب به ویل کړی وبخي، وایي نن ټوله دنیا، نن ټوله علم د هغې محبوبه سندرې وایي، نن ټوله علم د هغې محبوبه سندرې وایي، وایي چې خټک چې به د ځان سره جوړې لټکې کوي. چې کومې خبرې مونږ کولې، زمونږ مشرانو کولې، نن هم ستاسو ته فخر اوچت دی چې هغې ته هېڅوک اوس غلطه نشي ویلی. پاکستان خو پرېږده ټوله دنیا ګوره ادبي تشدد چا پېژندنه چې باچا خان بابا په 1932 کې یو لک پښتانه په ادبي تشدد قایل کړ. هغه وخت دنیا د تشدد نه پېژنده. نن ټوله دنیا د ادبي تشدد چې دی وایي او که نه وي. باچا خان بابا چې په 32 کې راپاڅېد او آزاد سکولونه جوړ کړل، او دوی چې یوازې نارینه نه چې زنانه هم تعلیم یافته کړې، نو هغه وخت کې چا نه منل. نن یې هر انسان مني او که نه مني. زمونږ دپاره د دغې نه زیات بله خبره نشته. په دواړو مشرانو نظر باد شوی. ګوره سیاسي لیډر ته چې تاسو ګورئ د جون کې به چېرته نه چېرته یو 2 منټه داسې وي چې نن به د هغې کوم ورکران چې دي او یا هغې پسې ولاړ خلک چې دي هغې به هغه لږ ساعت باندې شاملوي. ما زه او تاسو
مونږ په دې بختور یو چې زمونږ د لیډرشپ په ټول ژوند کې څه کم سل کاله سیاسي ژوند کې یو سکند داسې نشي چې زه چاته په سترګې معنا د تاسو ته نن پښتون یووالي بیا څو امید نه لري څلوېښت کاله وشول چې د پښتون وینه تویېږي که کوټه کې ملیون پښتون مري که پېښور کې ملیون پښتون مري که کندهار کې ملیون پښتون مري او که کابل او جلال آباد کې ملیون پښتون مري دونه وینه د پښتنو په دې څلوېښت کاله کې تویې شوه دونه وینه چې زما شاید په دویم جنګ یزید کې ولا ټولو په شریکه دونه وینه نه کې شوې دونه وینه چې د پښتون تویې شوه نن خدای دې چې دا کومې خبرې راځي او کوم اطلاعات راځي او په خبرونو کې اخبارونو کې په سوشل میډیا کې تاسو هم ګورئ چې افغانستان مسله د یو بله مخته روانه ده زموږ دپاره د پښتنو لپاره د دغې نه زیاته د خوشحالۍ خبره به بلې نه خو زه یو خبره کوم چې تر کومه پورې په دې خبرو اترو کې د افغانستان حکومت شامل نه شي تر هغې پورې سوال نه پیدا کېږي چې د دې مسلې حل پیدا شي او مسلې حل چې پیدا کېږي خو دواړه فري خبره میداني کې اوس که امریکا او روس پاکستان او طالب درې په درې کینې او دوی د مسلې حل پیدا کوي او افغانستان پکې ترمنځ د لړۍ تاسې په ایمان ځان سره سوچ وکړئ جواب مه راکوئ او حل امن براشي هغې سره وګرافه ختم شي دونه ورته خاص دی چې مهرباني وکړئ چې خبرې اترې کوئ ډېره ښه خبره ده موږ هم ورته دا وایو چې که زمونږ د لاسه څه کېږي څه منډه تړل څه خواري زاري څه مینت نانواتې جرګه موږ هم تیار یو چې پکې وکړو چې د پښتون د مینه تویدل بس شي په حواله بس کېږي چې مملکت پاکستان الفاظ زما واورئ مملکت پاکستان او مملکت افغانستان اول دې دواړه خپل منځ کې خبرې ټیک کړي د هغې نه پس بیا طالب سره او امریکې سره کښېني او خبره یو مړخ ته بوځي دقه یو د امن راتلو طریقه ده امید دی او که امید نه وي نو سوال به کوو الله ته چې دا کوم شي شروع شوی دی خدای دې دغه کامیابۍ هدف ته بوځي چې په افغانستان کې امن راشي ځکه چې د پرامن افغانستان نه بغیر د پرامن پاکستان تصور چې دی دا لیونتوب دی خو ورسره دا هم وایي چې د پرامن پاکستان نه بغیر د پرامن افغانستان تصور چې دی هغه هم لیونتوب دی مترقي پاکستان یہ ضرور دی چې مترقي افغانستان دی او مترقي افغانستان یہ ضرور دی چې مترقي پاکستان دی الله په یو ځای نه پیدا کړي دي یو ګاونډ دی که موږ الله ته ډېر سوالونه وکړو نو افغانستان یو کېږي او که افغانستان والا ډېر سوالونه وکړي نو پاکستان یو کېږي دي به یو بل سره تېروي نو چې تېروي نو ښه به دا وي چې په خوشحالۍ په سکون او په امن د دا ژوند تېر شي دویمه خبره چې به زه کول غواړم نو هغه زمونږ د خپل په موجوده سیاسي کوم منظر چې دی په هغې پوه خلکو خو ځان ته ډېره اسانه کړې ده کپتان صاحب وایي چې بس ښځې دې پنځه چرګې والي او یو دې چرګ والي بس په پنځه کاله کې به نه عرفه
ما ورته چې موږ د تاریخ نه راوښتې دغه چرګو یې کلي ته ناست نه هغې نه دي یا بله ورځ خدای په خندا وړله وی د خرو تجارت په جیب سره شروع کوم ما ورته ویل مالکه په دې کپړان څنګه چې اول دا د بوخ نه لري نه دا ولې که نه سره روغ وواله که نه زمونږ ګزاره کړي د بوخ ولې سره ګزاره نه کړي ملک ته قضا راغلی یو ټوک ښځه روانه ده یوه واده چې کومه کپتان کړې ده ځان ته یې رایادوي یوه واده به همداسې دي چې ماته تاسو ووایئ چې دا فلانی واده یې کړې وه نو ته یې پوره کړې ټول حکومتونو ته به پنځه پورې به دوی قرضې خیرمال یې د ځان نه جوړ کړي یاد هم شي که یاد هم نه شي هغه نور حکومتونو خو اصلي چې ټکرار او سوچته غریبه قرضې وکړې دلته خو یاد په خپله جوړې نیولې ده او په خپله یې سر فصل کوي او چې کومه قرضه ده راغونډه کړه هغه یو راښکه عزتمندو په یوه بله خبره یې سوچ وکړی د ډالر په مقابله کې چې د روپۍ قیمت څومره اوچت شو دا حساب کتاب د کپتان قوم له ورکړي چې صرف په هغې باندې زموږ قرضه څومره زیاته شوه نن که تاسو تېنه یاست حساب کتاب زموږ نو د پاکستان د جوړېدو نه وایه که د دې حکومت راتلو پورې چې څومره قرضه اخیستې شوې ده د هغې نه زیاته دې حکومت به دې څو میاشتې پکې واخیسته او هغه وایي پښتانه وایي همې خیال خندان کپتان هلته داسې قرضې دي دلته زموږ وزیر اعلی صاحب لګیا دی وزیر اعلی صاحب دونه قرضې واخیستې چې په تېرو دېرشو کالو کې زموږ صوبې نه وې اخیستې او ظلم دا دی قرض والي یاره بیا خوشحالي یو ډولونه یو بس پیسې راغله قرض هم ځان ته په آمدن کیسه داسې ظالمان دي هغې ته خدای بدبخته دغه قرض به سبا زما بچې ورکوي نو زما بچې به خپل ځان ساتي او بله نه ستا اخیستې شوې قرضې به واپس کوي هغه به به ولیږي هغه ته چې بلا ویې په ملیشیا کې راسندیا روټي دي او په دوبۍ کې محلونه دي او عزیز دي زه ورته سمه جلسه کې لاړم چې کپتان صاحب اوس ته زه د ملک وزیر اعظم یم چې څومره به پیسې ادارې دي هغه ستا اختیار کې دي خدای قرآن ته وګوره مړه زما په روپۍ او پلازې او محلونه ماله واپس راکړه او خیر چې که ستا دا سترګې وږي نو نیمه پکې ته د خدای په نامه واله خو د علي مې خو ماله راکړه نو چې دوی ولګېد دا سندیا هېڅ څوک نه وتلی خو د حاجي د وویل کور په هغه کې راووت هغه وایي څه وایي 200 روپۍ دا وایي ما په ماشینونو کې راجمع کړې زما د مور او کور خو نه ستړي شو په دغې ماشینونو او اول خو تش د دوبۍ خبره اوس خو خبره لاړه امریکې ته ګوره احتساب او انتقام دې کې ډېر معمولي فرق احتساب الاحتساب دی چې ته پکې خپل پردي نه کېږي احتساب الاحتساب دی چې ته پکې خپل او پردي نه کېږي چې کله پکې ته خپل او پردي شروع کړې نو احتساب دی هغه بیا انتقام په دې عمران خان په خپله قضا کې کیس شته او په کیس نشته او زموږ وزیر اعلی چې وویل
چې چا ورته ویل که درشوي مړ وي درشوي دی په کوټه کې ما چاوا راغلی هغې چورونه ما خلک هغې کوم موجود باندې د نفت کیسونه شته او که نشته دا زمونږ سپیکر چې دی قومي اسمبلی آباد دی دا به منې راته په هغه کې شته او که کیسونه نشته دا نه وایي څوک راپوس کوي ګوره دا ټوکې خبره نه ده د نواز شریف سپیکر راکړی او هغه ته وایي چې ته وایي چې ما له نیکه پیسې راکړي دي نو موږ یې په منی ټریډ راکړی بله نقطه چې د کپتان خو وایي چې ما له نیکه پیسې راکړي دي او څه مې په ماشینونو کې ګټلي دي هغې نه څوک د منی ټریډ تپوس نه کوي ولې که د زرداري خور جی آی ټي ته پیش کېدی شي د عمران خور په ټیکه د جی آی ټي ته پیش کېږي او که نه د زرداري خور به پیش کېږي او د کپتان صاحب خور به نه پیش کېږي او ما ته دې وایي چې دا انصاف دی والله کې به سره وکړم دا انصاف نه دی ته که اقتصاد کې ایمان تېر کړه د خپل کور یې شروع وکړه او ما یې دا لیده راکړې وې او پلان راکړې وې د شفرت خان هسپتال چې زه د هغو کې جوړو نو شهباز شریف کې موږ ته ځمکه غوښتې وه او که نه وه غوښتې ما سره پیسې نشته چې څه کولی او د هغې له وینو اوس چې دا د حیدر وزیر اعلی او په ریفور کې هسپتال جوړو ومې حیدر ته درخواست وکړی ما سره پیسې نشته چې زه پلاټ والم مهرباني وکړه ما له پلاټ راکړه چې زه بیا هسپتال جوړ په خپله دې پرس والا ورته بیان دي ده په خپله دا ویلي چې زه د کانسر هسپتال ځکه جوړوم چې کله زما مور ته کانسر شو نو ما سره دومره پیسې نه وي چې زه د هغه صحیح د هغې صحیح دغه وکړم علاج وکړم د دې له وجې ما دنیا نه رخصت شوه نو ورور سره که دومره پیسې نه وي چې د مور علاج یې کړي دي او بېبې ویل ما وایي په ماشینونو کې د 2000 روپۍ وکړې هغه جز خپله خوله نشي خدای کاغه په دې بابړه باندې عبد الملک چې دا یو نظم لیکلی و مرګي عمر راته درځم هغې ته یو کړی دی راته وایي یو ظلم نه دی زه بیا کوم ځل یادوم او مرګي عمر راته زه کپتان ما کیسه د کتل دی چې کوم راته سړی یاد داسې جیبه انسان چې دې سریان دا وایي چې کوم لیډر چې د خپل وعدې د موټر والوځي هغه سره لیډر نه دی او زه وایم چې کوم لیډر موټر واخیست هغه نه بېغیرته لیډر بلل ما ورته خپل چیلنج ورکړی دی نه نو بیا ستاسو په وساطت کوم عمرانه چې ایمان درکړي راکتلی شي ته به هم کښېنې او زه به هم کښېنې او دا ټول قوم دي ټول کې به قرار ترمنځ ته به هماغه جایداد وښیې چې کوم تا سره پلار نه په وراثت کې پاتې شوي دي او هغه جایداد به وښیې چې نن ستا دی او زه به هم په قرآن لاس کېږم او د دې قوم په مخ کې به زه ته ووایم چې ما ته د باچا خان او د ولي خان په وراثت کې څه پاتې شوي دي او نن دې څه شي هغه به قوم ته پته ولګي چې هر څوک یو ساس څوک دی ما یو خبره کوم چې که چا زیات کړي په هغه به سزا ورکوه که د چا که کم شوي د هغه بیا د انعام حق دی چې کم از کم هغه وراثت ورته پوره کړي او ځکه د بل ځای خلک خبرې وکړي خبره دا د سواد په ډېر خلک د تاسو سره په ایمان وایه په سواد کې قیمتي جایداد واخست خو خرڅ کړو که خرڅ کړو نه چې د پلار نه راته په میراث کې پاتې وي نو چې زما پلازې وي او زما وتلي وي او زما
محلونه ما تاسو څه وکړو چې ما تاسو ته ګور وکړم دا پلان به کې راځي دا دې خبرې امریکا دې کوم ته ځان خو زمون کوم ځان پیش او دا la pompa de عدالت cu druga face unde vrea să se ducă că toți alții au să vedem că să sale măta da vă vrea de compri o elecție de de elecție de și în Pakistan că asta la popă nu mai la că gura tatu durma masa pe eu خبره متفق یم چې په هغه شپه کې نتیجې راتلې نو زمونږ د صوبې د پښتونخوا یو دوه نتیجې راغلې او بیا نتیجې بنده شوې څلوېښت ګنټې ورته څلوېښت ګنټې پس بیا نتیجې راتلې ولې چې هغه چا دې راوسته هغوی په دې تمنا شو چې په پنجاب کې به دلته اکثریت میلو شي چې کله په پنجاب کې دلته هغه ممبران میلو نه شي څومره چې په کار وو چې ده اخیسته دي نو بیا د پي ټي آی امیدواران یا په پښتونخوا کې ولاړ او یا په کراچۍ کې ولاړ نو کراچۍ کې ورته ایم کیو ایم الایګ او زموږ په صوبه کې ورته مونږ سلیکټډ وزیر اعظم دې زه په قسم هم دې الیکټډ وزیر اعظم نه منم او که سلیکشن په ځکه کوم وایي چې سلیکټډ کې چې تاسو خیال وکړئ ما دې نن یو خبره وکړي چې د شپې ورته یو ټلیفون راشي چې په سهار راپاسې هغه خبره مې کړې نه دا یوټرن هغه ګډه ده په ځان یې سر ورله په خوا یا دا شو نه ښکته پرېوتې تاسو وپېژندلي موږ وپېژندل یاد وو چې په پانی چک چې بندل چې ډېر به مو زموږ پاخه را باندې سرونه ګرځېدل او که نه ګرځېدل د دې یاله مخه چې ټولو یوټرنونه یې اخیستي چې نور پرې سره ګرځي او وطن مخکې بوتله دا اصلاح ده او اصلاح ته د خپل کور شروع دی وایي چې پیپل پټه والا ټول کور دي په چې کوم پیپل پټه والا د سره شامل شي هغه وزیر نن دی او کنه دی وایي د مسلم لیگ د شریف والا چې دی ټول کور دي په چې د سره شامل شي نو رایټینګ یو شي پات شي وزیران شي په دې موجوده کابینه کې تاسې په ایمان باندې ووایه چې څومره پکې د کپتان صاحب داره ملګري دي او څومره پکې هغه زمین فروشه دي چې د پیپلز پارټۍ نه او د مسلم لیګ نه تللي دي او ده سره ناست دي لوټه خو دا خلکو ته لوټه ویل به وکېږي دلته جانه دلته به لوټه نه وایي لوټه خو دلته عیاشي ده او ده سره نه مې وړی او که نه وړی خلکو ته تاسو روټۍ وایه دا روټۍ نه دي زه خو هر ځای نه وایم زه خو دوی ته سیاسي ډبې وایم چې خفه کېږي خدای دې رب راپورته خو چې یو سړی که د الکس لپاره خپل سیاست پرېږدي خپل ایمان پرېږدي خپل سوچ خپل فکر پرېږدي او د یو پروسه لپاره کېږي او د بل سړي په غېږ کې کښېني نو درته تاسو لوټه وایه یا ستاسو منظور خو زه خو ورته لوټه نه ویم خلک په دې ډېر کې خفه کېږي دا به زه بل پکې چې هغه نوم ورته بیا د پښتنو هغه متل دی د غلو او د یاري وچ په ویش کاله باندې سره ورته سفر وکړي یو میاشت پس نوي وزیران ویلي چې نوي وزیران یې په خپله په خوند پېښ شي چې څه لوبه کېږي پارټۍ کې او څه لوبه نه کېږي پارټۍ کې نن چې د کوم یو فعال به تاسو پکې چې تاسو کوم
په کومه خاوره کې اوسئ د دې حکومت زموږ په پښتون قوم باندې زه یو لوی احسان چې موږ د هغې خپل جنت داسې وطن خپلو ویشلو رزق نه ټوټه کوي او دې له را مقرر کړی ده چې راځي شو دلته دې رسق وکړو نو دونه به مې هر کړګري خواست د پاچا خان بابا د سوچ او د فکر هر یو کړی چې ډېر عزت او ډېر احترام د دې ملک د حکومت او د دې مقام هغه کار چې په ایمان باندې څنګه وطن نه راغلی د څه سمې دې سره وطن خو دې ته خاص ونه دی هغه استاد به چې پکې څه نن موږ ورسې ونه زه په یو شي باندې فخر کوم چې په ورځ د قیامت باندې پاچا خان او ولي خان ته مخامخ کېږي فخير وشكل الصوت والتزوط على المحطة صونا جيلنا فاجحنا بابا ولا عمر له وولي خان ولا عمر له زمون سبيل دينون بارا صونا جيلنا جيلنا صونا خلقوا كل سهولة وكل دليل فتكر شيطان الآيات ما بولي شیطان آیات کے تبادار کرام آیات کے اتخیل اور آیات کے تاریخون جیل کی گئی مقبرے کے در جیل مقبرے کے لار شہرے کے چکو مختلف واقعات اختیار آیات کے پس سخم یہ مالا تماشا ناخ رکھا مالا تماشا اور دا آن بورو آبادان کا برکت اور ستاش پر مرگر کیا نن په ایمان والا هغه خاورې نن پښتونخوا شو کو پښتونخوا نه شو او دا نواز شریف چې خپل راغونډه د دې پښتونخوا وي قسم دې باندې ډېر خوشاله چې ټول کې ډېر مخالفت وکړ د ولي خان هغه د تنګایات کې كان الجزء الأخير منه تقرير الماضي شرباشا خان مركز افتتاحي الأولى أو بعض الرجل تقرير خصوصا في فيسبوك الشيء ولي خان جاء محترم ويزن ترس النسيات كله ضليل ولا زن ترس كل وسيات أو بهاي كذا فرقها ذات الإنسان كان رجع بوقت مخيم بينه سوى سيادة الولي خان وإذا ما خور الشيء لما وطن الشيء وزمان خوري من الشيء آغا وسيادة وانتنا تدور بابا دام كبارك آغا وسيادة من تردو أو كورا منا دوام وسيادة وإذا ما بچه پدلون خپل وطن زما د بچی د خپل ونیزي او د پنجاب بچی کې مړیږي او زما بچی کو کې تکلیف راغلی چې تاسو درګي مو شو نو سبولا خپل چې ساده پیدا کوي اتیا کی سره باندې چې وو خپل اختیار ملو شو کې ملان نشو عام پورا شو باندې درې وصیت دا چې زما نه خپل دقه یو پاتې دی او دا وخت په خیر دی لوس خو نه لري برسیده د دوام په بازار سره وایي تاسو چې هغه وسه خپل کوشش کوي چې دا قدرې مرمان هم د ولي خان چې دا مون پوره کړو او بل خبره باندې امن راوړي امين تاسو نو ټول د ریکوري او د څنګه ما ختمه او Ahora los vallesos son de pasos uno de las series que me van a hacer que con la otra vez o también hay que darse caso para la parte no es por la mano la paso bien
وینا ورور د سحر باندې مینه وکړه او وینا وینا د خالصه سره کوي چې تاکدا او غیره په سره کې د دوی خبرو کا پرځ ولې چې موږ تاسو ته دوی ته لیکو وایو نو سره چې په تاسو جوړه کې وایي خپل کارم په ما کې اوس دا چې په نوماله په سوابه کې چې ډولان نو دوه یا څنګه چې په ولر نو دوه یا څنګه نو په کوم ځای کې او یا چې تاسو یو په دې باندې چې یو په خپل کې په خدای دې نه څه چې په تو کې تقریبا دې ملا کوي ټاټا ولكن بهذا الطبع يشتون كيف نزل فتوى نرمى والله دكتور او لا أجد أن دكتور يواد الجبل لنا دكتور استاذ جن مكمل هذا البيانات دشمن سره شپه د نن خلک ته دا نه چې کومه به پښتو نشي نو چې راځي به پښتو نشي نو مطلب دا نه چې پښتو جوړې پرې نه پښتو او په کومه ورځ باندې موږ دلته نه خلک د څه څه پرتاستانه ګورې پاتې پینا پات خینا خیګرا تینا تورا وونه صفا او د من نه دا پنځه صفات دي چې تاسو په نوم کې راغلي کوم موږ دلته نه خلک دې پنځه صفاتو پورون خو او دا شرط ورسره په خپل کې چې د تاکار کوم مخکې او چې کله رسیدلو څو عمر د مستقیمونو په هندوستان باندې نن ما أنا ما شاء الله على شيء شاب وجي نمدل فدر الكرس وين بكش أكبر خاطر أنا خاطر كل دول أنا خاطر أبي خالص أنا خاطر أنا خاطر هذا قول قاري زه منم ستاسو جذبات ډېر څه دي یو خدا باندې سره تاسو باندې چې دومره ژوند د عمر په هغې د هغې چې زیات زور زم نه شم کولی خو صرف باچا خان بابا د سپیانو په لړ کې به په اخره کې د غني خان یو شعر راټول کړی چې غني خان وایي او دا یوازې په ځان نه وایي دا د ټولې کورنۍ او د ټول خاندان دی وایي غني خان وایي چیرې وایي اجل مولا کوي اورې که نه اورې چیرې وایي اجل مولا کوي اورې که نه اورې تشه را خاوره نه د فردوسي نه وشي دا کورنۍ په خاورې شي خو ستاسو حق به چا ته پرېږدي په درېیمه پېړۍ کې ولاړ یم او قسم مې ورکړی دی خپل کلي ما ورته څه کوې وایي سیاست کوم مې خپله فیصله وکړې بلکل خپله فیصله مې د سیاست کوم مې ښه نو بیا درله قسم درکړم چې تر کومه پورې درکې سای نو بیا به د پښتون او د پښتونولۍ سیاست ټینګیا بیا به یې پرېږدې نه او كخير يوسف ولا بيلا من على فيا كرامته من اللي يجري وركم سلسلة وخير ومانا لا سلسلة خسكتون ولا باچا خان بابا کور کې د نارینه پاتې نشوي چې کومې زنانه پاتې قسم شهید ور راځي استاد په کوټو کې زنده‌باد زنده‌باد
جاب جنگ چلے نه دې کړی نو کړی یو نه کوم ستاسو د حق ستاسو د بچی د حق ستاسو د حق په دې جنگ وکړو ما خو به داسې سیاست نه کوم الیکشن باندې وروته ما بابا له کمپین چلاو په کوم ورځ چې باچا خان بابا جنازه واغېسته او جلال آباد ته لاړو د هغه قبر سره ودرېدم او دې تابوت ته مې راسه ښکته کتل ما ورته چې بابا یو قسم راسره چې تر کومه پورې په دې وجود کې ساه ده او تر کومه پورې په دې وجود کې وینه ده نو زه به ستا پر ښوونځي لار باندې ستا منظر او ستا مقصد ته خپل ځان ورکوم دا وعده مې باچا خان بابا سره کړې ده که خیر اوس خو مې سر سپین شو یا به لږ یا ډېر پاتې خو تر اوسه پورې مې چا تدریس نه کړ او نه به یې که خیر پس تدریس کړم مړ به شم چې دې الفاظو سره به زه ستاسو اجازت وایم او بیا به درته د غني خان مخه یو شی ویم هلته کې